الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، د ازبکستان جمهوریت صدر اعظم جلالت مآب عبدالله عارفوف له هغه سره راغلو قدرمنو وزیر صاحبانو او د هیئت نورو غړو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپل دوهم کور افغانستان ته ښه راغلاست. ډېر هرکلی درته وایم، هر کله راسئ. خوښ یم چې نن تاسې په آزاد او مستقل افغانستان کې وینم او د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو، سوداګرۍ او نورو اقتصادي مسایلو بحث سره کوو. نن ښه فرصت دی چې د دواړو هیوادونو په روابطو او اقتصادي موضوعاتو، په ځانګړي ډول د اوسپنې پټلۍ، برېښنا، سوداګریزو او ټرانزیټي او د ویزو اړوندو مسایلو بحث کوو. د ازبکستان جمهوریت په نړیوال سټیج د افغانستان په اړه ښه موقف غوره کړی دی. اسلامي امارت د ازبکستان د ولسمشر جلالت مآب شوکت میرزایوف د مثبت او واقعانه دریځ څخه مننه کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همیشنیو ښو اړیکو غوښتونکی دی. ازبکستان هم د یو ګاونډي ورور هیواد په توګه د افغانانو په زړه کې ځانګړی ځای او دیني او کلتوري، قومي او ژبني مشترکات سره لري چې دواړه ملتونه یو بل سره تړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د غوړېدو په موخه موږ څو ورځې وړاندې د نایب آباد د سټیشن افتتاح وکړه چې په اقتصادي ډګر کې د افغانستان او ازبکستان لپاره ښه پرمختګ دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان اسلامي امارت او ازبکستان جمهوریت ترمنځ د اورګاډي پټلۍ له لارې هره ورځ په سلګونو واګونونه سوداګریز او ترانزیتي توکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ له لارې لیږدول کیږي او افغان ترانس پروژه د همدې انتقالاتو او تجارت په رشد کې رغنده رول لري چې له امله به یې د سیمې له هیوادونو سره د تجارت په پراختیا کې د پام وړ زیاتوالی راسي. له اسلامي جمهوري ازبکستان څخه مهیله ده چې دغې پروژې ته اهمیت او اولویت ورکړي او نوره د کاغذ پر مخ پاتې نشي. اسلامي امارت د شیرخان پل خمري کابل 1500 کیلو ولټه د هغې برېښنایي پروژې هرکلی کوي چې ازبکستان یې افغانستان ته غځول غواړي. په دې سره به د ازبکستان برېښنا افغانستان ته د اړتیا مطابق انتقال ومومي، خو له دې پروژې سره که ځینې سبسټیشنونه او لینونه ونه رغول شي، کېدلی شي د دې پروژې مؤثریت هومره نه وي څومره چې یې تمه کیږي، ځکه چې له دغو سبسټیشنونو او لینونو پرته یې افغانستان د برېښنا د جذب لپاره اړینه زیربنا نه لري. د دې لپاره باید د ازبکستان جمهوریت له افغانستان سره په لاندې پروژو کې همکاري وکړي. سرخان دشت الوان 1500 کیلو ولټه لاین تمامېدل، د ارغندۍ سبسټیشن له 400 میګا ولټه امپیره څخه 1200 میګا ولټه امپیره ته لوړول. یادې پروژې که له یوې خوا تجارتي وده راولي، له بلې خوا به د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراخۍ کې رغنده رول ولري. افغانستان تیار دی چې د افغانستان د برېښنا د جذب، د ظرفیت لوړولو او د ازبکستان د برېښنا اخیستلو لپاره له یاد هیواد سره په ګډه کار وکړي، لکه څنګه چې جنوبي اسیا او له هغه طریقه خلیج او عربي هیوادونو ته د ازبکستان د صادراتو لپاره افغانستان د ترانزیت اسانتیاوې رامنځته کړي دي. له ازبکستان څخه هیله لرو چې د منځني اسیا هیوادونو او روسیې ته د افغانستان د صادراتو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، ترڅو افغاني توکي اړمن مارکیټ ته لاره پیدا کړي. په دې اړه زموږ وړاندیز دا دی چې راځئ دواړه لوري د تجارت او ترانزیت په لاره کې د خنډونو د لرې کولو په موخه جامع خبرې وکړو، ترڅو افغان توکي په ځانګړي ډول کرنیز محصولات د منځنۍ اسیا او روسیې مارکیټ ته لارې پیدا کړي او د جنوبي اسیا او عربي هیوادونو مارکیټونو ته د ازبکستان په صادراتو کې زیاتوالی راسي. تیر کال د ولسمشر له مرستیال ښاغلي جمشید
خوجیوب سره د ویزو د ورکولو په اړه د میکانیزم جوړولو یادونه شوې وه. هغه میکانیزم جوړ او ورسره شریک هم سو. همداراز د ښاغلي محکوموف او عصمت اکا ایرګاشوف سره په مجلسونو کې ازبک لوري افغان تجارانو د شرکتونو رئیسانو چې په ازبکستان کې پانګونه کوي سیاحانو او د تداوی لپاره مریضانو ته په 2 هفتو کې د ویزو د پیل یادونه کړې وه چې تر اوسه دا موضوع هماغسې پاته ده. موږ هیله لرو چې د افغانانو لپاره د ویزو ستونزه حل او په دې اړه سوي ژمنې عملي شي. افغان سوداګرو ته د ویزو په صدور کې تسهیلات به وکولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته او یو عمده خنډ له منځه یوسي. لکه څنګه چې څرګنده ده د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي بختیار سعیدوف کابل ته په خپل وروستي سفر کې څرګندونه وکړه چې تیار دی په تاشکند کې د افغانستان سفیر ومني. افغانستان خپل سفیر معرفي کړی دی. هیله ده چې د هغه د کار د پیل په اړه د ازبکستان له لوري پاتې کورني چارې ترسره شي. افغانستان لیوال دی چې د دواړو هیوادونو په پلازمینه کې ډیپلوماټیک ظرفیت لوړ او قوي وي تر څو ستونزو او مشترکو مسایلو ته په اغیزمن ډول رسیدنه وکولای شي. په پای کې یو ځل بیا غواړم یادونه وکړم چې د افغانستان اسلامي امارات له ازبکستان جمهوریت سره ټولو امنیتي اقتصادي او کلتوري اړیکو ته ژمن دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو روابطو د پراختیا غوښتونکی دی. اوس د ازبکستان له صدر اعظم جلالت مآب عبدالله عریفوف څخه تقاضا کوم چې حاضرینو ته خپله وینا واوري. د ټولو نه مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.